د افغانستان بانک د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه د یو امریکایي قاضي د پریکړې هرکلی وکړ. د نیویارک د منهټن یوې سیمې قاضي جورج ډانیلز پرون پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ 3.5 میلیارډ ډالر به د سپټمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو ته نه ورکول کیږي. ډانیلز دې ټکي ته چې متحده ایالاتونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی اشاره وکړه او وی ویل د امریکا محکمې په دې اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. نوموړي قاضي ویلي چې د سپټمبر د 11مې په قضیه کې باید طالبان مسؤل وګڼل شي، نه د افغانستان پر ضد جمهوریت نظام یا د یاد هیواد وګړي. د افغانستان مرکزی بانک دغه پریکړې د خبرونه کې یو اعلامیه خبره کړې ده او پکې ویلي دي چې د افغانستان شتمنۍ د افغانانو پانګه او د قانون مطابق د افغانانو د پولیسو ثبات او مالی سیستم د پښتوانۍ لپاره په نړۍ کې استفاده کیږي. د قاضي ډانیلز حکم د هغو څلورو ډلو لپاره چې د نیویارک په فدرال زیرمو کې د افغانستان بانک د 2 میلیارډ ډالر شتمنۍ یوه برخه پر امریکا تر ټولو لویو تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو حق بولي لویه ماتې بلل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیر کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک د 2 میلیارډ ډالر کنګل شوی شتمنۍ نیمایي برخه دی د سپټمبر د 11مې د برید قربانیانو کورنیو او پاتې 3.5 میلیارډ ډالر دی د افغانستان د خلکو لپاره خوندي وساتل شي.